د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، په دغه ویډیو کې موږ له تاسو سره د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډلې لوبډلمشر فرهان زخیل خبرې وړاندې کوو چې د پاکستان څخه د لوبې بایللو اصلي لاملونه څه یاد کړي دي. خو ملګرو، دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي یوټیوب چینل د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر فرهان زخیل له پاکستان څخه تر ماتې وروسته خبري کنفرانس کې ویل چې زموږ لوبغاړو سمه لوبه ونه کړه، خو پاکستان ښه لوبه وکړه او برای خپل کړ. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د پاکستان لوبغاړو نه یو سوځولي، بلکې د خپلو غلطیو څخه وسوځېدو او موږ ته چې څنګه کرکټ پکار و همغه شانتې موږ کرکټ ونه کړ. هغې د دې ترڅنګ د یاد نړیوال جام څخه د زده کړې په اړه ویل د هر لوبغاړي د ارمان وي چې په 19 کلنو کې ولوبېږي، ځکه دا د هغو لوبغاړو لپاره د کرکټ بنیاد جوړوي. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام وروستی کوارټر فاینل لوبه پرون جمعه افغان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه چې افغانستان په 6 ویکټو د پاکستان څخه ماتې وخوړه. په دې ماتې سره پاکستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه، خو افغانستان بیا د نړیوال جام د مخکې تګ څخه پاتې شو او وایي نشو کړای چې نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. د 19 کلونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته هند، نیوزیلینډ، بنگلادیش او پاکستان 19 کلونو ملي لوبډلې لار پیدا کړه. د نړیوال جام د جنوري میاشتې په 18مه نیټه د 14 هیوادونو ترمنځ پیل شو او د فبروري میاشتې په 9مه نیټه به پای ته رسیږي. چې ملګرو، د فرهان زخیل د خبرو سره زه بالکل موافق یم، هغه ځکه چې افغان لوبغاړو هغه شانتې لوبه ونه شوه کړی چې ورته لازم وو. دوی زیاتې غلطۍ تکرار کړې او ډیر چانسونه یې له لاسه ورکړل، نو په دې وجې سره افغان لوبغاړو زر خپلې ویکټې له لاسه ورکړې. نو ستاسو په اند اصلي لامل یې څه و؟